د الوتکو جنجال د جمهوریت چارواکي هم د طالبانو له دریځ څخه ملاتړ وکړ. وایي دا د افغانستان ملکیت دی او باید افغانانو ته وسپارل شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخواني جمهوریت دولت د ملي دفاع وزارت پخواني سرپرست شاه محمود میاخیل افغانستان انټرنیشنل پښتو ته د افغانستان د چورلکو او الوتکو په تړاو د امریکا پریکړه د بین الملتي تعامل خلاف عمل بللی دی. شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان د چورلکو او الوتکو په هکله د ازبکستان او امریکا وروستۍ فیصله ناسمه ده چې امریکا د افغانستان 46 الوتکې او چورلکې ازبکستان ته سپاري. دا پریکړه د بین الملتي تعاملاتو خلاف پریکړه ده. امریکا او ازبکستان موافقه کړې چې د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته وړل شوي پوځي 46 چورلکې او الوتکې په موقتي توګه ازبکستان ته وسپاري. په ازبکستان کې د امریکا سفیر جوناتن هینیک تېره ورځ ازبک پون نیوز سره په مرکه کې وویل دا الوتکې او چورلکې هیڅکله د افغانانو ملکیت نه و، دا د امریکا ملکیت دی. افغان پوځ دغه الوتکې او چورلکې کارولې خو موږ یې تل مالکان وو. ښاغلي میاخیل د هینیک د څرګندونو په غبرګون کې وویل دا د داسې معنا لري چې یو ځل مرسته وکړي او بیا وایي موږ بیرته خپله بل عوضه مرسته غواړو. ښاغلی میاخیل زیاتوي د بین الدولتي او بین الملتي تعاملاتو عرف دا نه ایجابوي چې مرسته شوي توکي وروسته له مرستې هم د مرستې کوونکي ملکیت وي. پرته له شکه په افغانستان کې هغه هوایي او ځمکني تجهیزات او وسایل چې امریکا او ناټو د خپلو قواو لپاره استعمالول د هغوی اړوند و. ښاغلی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان له جمهوري دولت سره د تجهیزاتو شوې مرسته د افغان ولس مالکیت دی او هیڅ مرسته کوونکی د نړیوالو اصولو له مخې بل عوضه مرسته بیرته نشي غوښتلی. تر دې مخکې طالبانو هم ویلي و چې ازبکستان حق نه لري چې د یادو الوتکو په اړه امریکا سره معامله وکړي ځکه چې دا د افغانانو شتمني ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.